چرته دا ونه چې زه برباد شم زه تباه شم چرته ته نه بربادېږي یعنې صحابه کرامو د قربانیانو ته ګوره بعض خپل ټول مالونه راغستي الله دپاره لګولي هېڅ ورسره هم نه دي پاتې او ده دا ټکی نه دی ویلی چې زه تباه و برباد شو موږ چې ته 10 روپۍ د الله دپاره لګولي هم د الله دپاره ځکه دا سړی دا خبرې هغه څوک کوي چې الله دپاره نه یې لګولي 10 روپۍ 20 روپۍ ولګو د هغې نه بعد بیا موږ دا کیسې کوو چې یاره اوس یعنې زه تباه شوم او زه برباد شوم او موږ ولګولې او موږ دا کړی په نیکیانو کې څوک نه تباه کېږي په عباداتو کې څوک نه تباه کېږي نو څه چې ته لېږې مخکې د ځان دپاره هغه د الله سره ته میلاوېږي خیر او خیر کې دا کار زه به تاسو ته یو قصه د یو ځوان بیان کړم او سوچ به وکړئ وپېژنئ یو ځوان هغه ځوان چې قوم اراده کړې ده د وجلو